سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. الله دې وکړي چې ټولې ویډیوګانې تاسو کتلې وي او تر دا دمه ترې څه نوي زده کړي، څه نوي مو اورېدلي. بله دا ده ملګرو چې دغه ویډیوګانې تاسو ټولو ملګرو سره شریکې کړئ، خاص کر نوي ملګرو سره چې هغو ته هم دقیق او صحیح معلومات ورسیږي. تاسو تل کوشش وکړئ چې خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کړئ، ترڅو زما لپاره یو ادرس وي او زه ستاسو ټولو پوښتنو ته ورسیږم او په هغې زه تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم، جواب درکړم. او زه به تل کوشش کوم چې ستاسو پوښتنه باندې تفصیلي ویډیو جوړه کړم او کوشش به کوم انشاءالله چې یو پوښتنه به هم مانه نه پاتې کېږي، تاسو ټولو به جواب درکوم. ښه، نن چې کومه پوښتنه ما انتخاب کړې هغه پوښتنه هم مانه ډېره زیاته کېږي په ټیک ټاک باندې، په یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې. اکثرا ملګري دا پوښتنه کوي چې زه انټرویو ته تللی وم او ما ته یې پلانکي اسناد بیرته راکړو. دا پوښتنه ډېره زیاته کېږي، آیا دا کوم منفي اړخ لري او که نه؟ ګورئ ملګرو، کوم اسناد ځان سره ایښودل او کوم اسناد بیرته کس ته ورکول دا ټول د اوپرا فیصله ده. او بل دا دی چې دا اوپرا دا حق لري چې ستاسو یو اسناد وګوري او تاسو ته بیرته درکړي یا یې ځان سره وساتي. دا هیڅ منفي اړخ نه لري، دا هیڅ ستاسو په جواب باندې یو منفي اغیزه نه لري. د هیڅ وخت دا مطلب نه دی چې تاسو به خدای نخواسته ردوي یا به ستاسو ته منفي جواب رالیږي. دا ټولې خبرې غلطې دي. دا فیصله د مکمل دغو په لاس کې ده او د دې شاته څه وجه ده دا اوپرا پوهیږي. ډېر لامل کیدای شي هغه ستاسو د هر څه نه مطمئني، کیدای شي هغو دا ضرورت نه محسوسوي چې هغه ستاسو کوم اسناد ځان سره کیدي، نو ځکه هغه تاسو هغه اسناد وګوري، هغه مطمئن شي او بیرته تاسو ته درکړي. نو د دې ډېر وجوهات کېدلی شي، ولې د دې چې کومه وجه ده هغه اوپرا خپله بهتره پوهیږي. خو زه تاسو ته دغه صرف دومره ویل غواړم، اکثرا ملګري دا پوښتنه کوي چې آیا دا کوم منفي اړخ لري یا منفي اغیزه لري ستا په جواب باندې او که نه؟ نو ملګرو، دا هیڅ منفي اړخ نه لري، هیڅ منفي اغیزه نه لري ستاسو په جواب باندې. د دې خدای نخواسته هیڅ وخت دا معنی نه ده چې تاسو به ردوئ. دغه ټولې غلطې خبرې دي او زما د ویډیوګانې هم دغه مقصد دی چې دغسې غلطې خبرې چې کوم دي هغه مخه ونیولی شي او داسې غلطې خبرې موږ تاسو خورې نه کړو او دقیق معلومات خلکو ته ورسیږي. دغسې خبرې خلکو ته رسیږي، بیا که چیرې دوی سره داسې کوم کار کېږي په انټرویو کې، نو دوی دغسې اکثره ملګري بیا دا تشویش کوي. نو زه کوشش کوم چې تاسو ته دقیق او صحیح معلومات در ورسوم ترڅو تاسو دغسې بې ځایه تشویش او د مشکل نه تېر نه شئ. نو ملګرو، دا هیڅ منفي اغیزه نه لري، هیڅ منفي اړخ نه لري. د هیڅ وخت دا معنی نه چې ستاسو کیس رد شو یا تاسو ته منفي جواب رالیږي. دا مکمل اوپرا اختیار دی، مکمل د اوپرا فیصله ده چې هغه ستاسو ځان سره کوم اسناد تاسو نه واخلي او کوم اسناد تاسو ته بیرته درکړي. او د دې هر څه وجه چې ده هغه اوپرا خپله بهتره پوهیږي. نو زه دومره ویل غواړم، یو ځلې بیا تاسو ته دا خبره تکراروم چې دا هیڅ منفي اړخ نه لري، هیڅ منفي اغیزه نه لري او د دې هیڅ وخت دا معنی نه چې خدای نخواسته تاسو به منفي کیږئ. مننه ملګرو، نننۍ ویډیو همدومره وه. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. په مخه